د مومن سپورټس یوټیوب چینل مینوالو السلام علیکم. ابراهیم مومن ستاسو کوربه ستاسو دوست په مومن سپورټس یوټیوب چینل کې له یوې بلې ویډیو سره ستاسو خدمت کې. دوستانو اول خو مننه چې زموږ ویډیوګان تاسو ډېر په شوق او مینې سره ګوري او هم یې غواړئ او له دې وروسته به زموږ کوشش او هڅه دا وي چې تاسو ته نوې او په زړه پورې ویډیوګانې څه چې د افغانستان او نړۍ په کرکټ کې روان دي په هغې باندې برابر کړو در وړاندې کړو. او له تاسو نه غوښتنه ده چې مومن سپورټس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او هم یې نور ملګرو سره شریک کړئ. په دې ویډیو کې به په دې باندې خبرې کوو چې نن د افغانستان کرکټ بورډ لخوا هم په فیسبوک او هم په ټویټر باندې داسې څه خپاره شو چې ما فکر کوم چې بې وخته د نوین الحق کلیزه یا سالګره ده چې کرکټ بورډ ته مبارکي ورکړې ده. خو کله چې زه لاندې لاړم او دغه ټیکس یا هغه لیکل متن چې ما کړه ولوسته نو په هغې کې یوازې دومره لیکل شوي چې نوین الحق په افغانستان کې زیږېدلی دی او په افغانستان کې لوبې کړي دي او افغانستان کې رالوی شوی دی او افغانستان کې خوبونه د کرکټ لیدلي دي او اوس چې کوم مقام کې دی دا د افغانستان په داخل کې هم دغه هیله او تمې پیدا کړي دي او بیا نړیوال کرکټ ته رسېدلی دی. کومه د عیب خبره نه ده، خو او په دې باندې نوین الحق کېدای شي پخوا هم معلومات ورکړي، اوس هم په دې باندې ډېر افغانان پوهېږي او ځکه د هغه عمر ته په کتو باندې پوهېږي چې نوین الحق که افغانستان کې تمرینات کړي او کلوبې پرې کړي او که بل هېواد کې کړي دي، خو د افغانستان نه تل دی د افغانستان بیرغ لپاره لوبېږي، د افغانستان د نوم لپاره لوبېږي، نو ورته سلامي کېږي. خو خبره ده چې د افغانستان کرکټ بورډ ولې د سوشل میډیا او یا د یو لیک د یو صحنې د یو پیښې په اړه باندې په د یو ملي ادارې په کچه باندې دوی عکس العمل ښیي، غبرګون ښیي په داسې حال کې چې همدا اوس هم د همدې کرکټ بورډ د ټولو اصولو خلاف زموږ لوبغاړي په پاکستان کې یا په خیبر پښتونخوا کې هلته ژوند کوي، همغلته تمرینات کوي، همغلته اوسېږي، د هغوی کورنۍ د هغوی کورونه همغلته دي او هلته تګ راتګ کوي باقاعده. همغلته د هغې روزونکو سره د هغې چې کوم فیزیو دي د هغوی سره په رابطه کې دي. راشد خان ګوري تاسو د ولیدل چې سی پی ایل او د هغې وروسته ای پی ایل ته لاړ او د هغې وروسته د بیګ بیش ته لاړ او افغانستان ته راستون شوی. نن دغسې نور لوبغاړي دا کوم د شرم خبره نه ده چې کوم لوبغاړی په بل هیواد کې لوبه کوي، په بل هیواد کې تمرین کوي، په بل هیواد کې اوسېږي. نړۍ کې موږ ډېر مثالونه لرو. روزونکي شته دی چې د یو هیواد دی په بل هیواد کې اوسېږي، لوبغاړي شته دی چې د یو هیواد دی په بل هیواد کې اوسېږي. یوازینۍ اندېښنه چې باید موږ او تاسو د افغانانو په توګه باندې ولرو هغه دا ده چې باید موږ خپل لوبغاړو د سیکیورټي او امنیت څخه ډاډمن شو. یعنې زموږ لوبغاړي چې چېرته هم اوسېږي هغوی باید د خپل سفارت او خپل کنسلګرۍ په جریان کې وساتي. نور که دوی هلته هر قسم تمرین کوي، هر کلب سره لوبېږي، هر چا سره لوبېږي، هر قسم تمرینات چې کوي، زما په خیال باندې زه شخصا په دې باندې باور یم چې تر هغې چې دوی د افغانستان لپاره لوبېږي، تر هغې چې دوی د افغانستان د ګټې لپاره کوشش او هلې ځلې کوي، باید موږ ورته هرکلی ووایو او موږ ورته په زړه کې او په لوبډله کې ځای ورکړو. خو د افغانستان کرکټ بورډ لومړیتوبونه باید څه وي؟ افغانستان کرکټ بورډ ګرم دی او ژمن دی او باید متحد اوسي چې د آی سی سی یا د نورو کرکټ بورډونو رسمي دریځونو ته خپل غبرګونونه وښایي، نه داسې په سوشل میډیا کې یو خبریال یا یو رسنۍ یا یو فیسبوک یا ټویټر یو څه کېږي د هغې د وجې نه موږ غیر مستقیم یا مستقیم موږ خپل غبرګون ښیو. په دې سره زموږ ادارې حیثیت چې څومره ورته ضربه په اوسنۍ مشرتابه کې رسېدلې ده دا نور هم هغه ژورو کندو ته رسوي. زما په اند باندې کرکټ بورډ باید د اول خو د خپل لوبغاړو غم وخوري، که داسې چې د هر لوبغاړي څخه دوی دفاع کوي چې دوی په افغانستان کې زیږېدلي او افغانستان کې لوی شوي، ځکه دا یوازې د یو نوین الحق کیسه نه ده. د افغانستان د زیاترو لوبغاړو په اړه باندې پاکستاني رسنۍ او پاکستانیان دا خبرې کوي چې دوی په افغانستان کې نه اوسېږي او پاکستان کې اوسېږي، تمرینات، زده کړې، روزونکي وغیره څه همغلته ژوند کوي. نو ته به د کوم کوم لوبغاړي څخه دفاع کوې؟ اول خو دا کار وکړه چې دوی که راولي نو بیا بیخي ضرورت نشته چې موږ پوسټونه وکړو، موږ د ځان څخه د لوبغاړي څخه دفاع وکړو. که بل داسې څه نه کېږي نو ضرور نه دی چې کرکټ بورډ په دغسې کارونو کې دغسې سپک کارونو کې ځان ښکیل کړي او هغه غټ هدف هغه ویژن چې هغه دوی نه پاتې شي او پاتې هم دی، ځکه
زموږ کرکټ بورډ د دې په ځای باندې چې د انډر 19 سکواډ اعلان کړي چې کوم لوبغاړي د اوس په ننګرهار کې په تمریناتو باندې بوخت دي، په ځای باندې چې د ایمرجنګ لوبغاړو سکواډ اعلان کړي چې څومره لوبغاړي دي، څومره تمرین کوي، کله به ختمیږي، کله به شروع شوی دی، په دې اړه معلومات ورکړي. په دې په ځای باندې باید د سنټرل کنټراکټ اعلان کړي چې کوم لوبغاړو ته موږ هره میاشت په کوم اساس باندې معاشات ورکوو، کوم لوبغاړي مخکې تللي، کوم لوبغاړي شاته تللي دي. دې په ځای باندې چې موږ خپل لوبغاړو ته د رسنیو سره ولس سره شریک کړو چې موږ کوم لوبغاړو ته NOC ورکړه، کوم لوبغاړو ته ونه کړه، ځکه تاسو ولید چې قطر لیګ کې زموږ یو روزونکی و چې خپل داخلي سیالۍ پرېښې وي او په قطر کې په لیګ کې برخه اخیستې وه د NOC پرته. نو کرکټ بورډ ډېر زیات لومړیتوبونه لري. کوشش باید وشي چې د یو مسلکي ادارې په توګه باندې د یو فل ممبر په توګه باندې خپل عزت او تر ټولو مهمه د افغانستان عزت وساتي، ځکه د افغانستان تر ټولو پر افتخار اداره ده او دې ارزښتونه باید وساتل شي. زمونږ ویډیو هم دومره وه، تر بیا تر بلې خپرونې او بلې ویډیو تاسو ټول په لوی بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.